دا یو ورور سوال کړی دی چې زه خپل تره په وړوکوالي کې بولی وم او ما ته یې زوی ویلی دی. هغه تره ما ته څه ویلی دی؟ ما ته یې زوی ویلی دی. اگر که ټولو ته پته دی چې زما حقیقي پلار دا نه دی، خو هغه ما ته وی زوی ویلی دی چې څومره پاڼې دي قانوني او رسمي په هغه ټولو کې زما د نوم سره د تره دا نوم لیکلی شوی. نو یو خو دا دی سوال دی، یو سوال دا دی چې دا طریقه څنګه ده. دویم سوال دا دی چې دا پلار زما دا کوم چې تره دی او ما ورته پلار ویلی دی او ما ته زوی ویلی، دی زما د ښځې په محارمو کې راځي او که نه او زما د لوڼو؟ سوال دا دی. الجواب، اول خو تبني دا مسله ده، چا ته زوی ویل په دې سره څوک زوی کېږي نه. ګورئ، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم. الله وایي دا ستاسو د خولو خبرې دي، په دې سره څوک زوی کېږي خو نه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دې باره کې واضحه احکامات بیان کړي دي، او دا خبره چې دې سره نه نسب ثابتېږي، نه میراث او نه څه حرمت پکې راځي. نو ځکه موږ دې ورور ته دا وایو چې په ده باندې لازم دي چې دا نوم بدل کړي او نسبت په چا ته کوي؟ نسبت په خپل حقیقي پلار ته کوي، نسبت په خپل حقیقي پلار ته کوي. او دا وایي چې ټولو ته پته دی چې زما حقیقي پلار هغه بل دی، چې ټولو ته پته نه بیا د نوم لیکلو ته څه ضرورت دی؟ دویم بیا راځو دې سوال له. دا ورور وایي چې زما ښځه او زما لوڼه، دا زما دا تره چې ما ته زوی وي او زه ورته پلار ویم، دی د هغوی دپاره محرم دی که نه؟ محارمو کې راځي او که نه؟ نو د ښځې دپاره خو نه راځي. د ده دا ښځه چې ده د ده دا تره د ده د ښځې دپاره په محارمو کې نه راځي. لکه داسې به ووایو په بل طریقې سره به تعبیر وکړو، درواره ښځه، درواره ښځه ده که نه؟ دا خو په اصل کې د کس رواره دی، خو هغه ورته زوی ویلی دی، نو دا د هغې دپاره محرم نه دی. پاتې شو لوڼه، نو د لوڼو دپاره محرم دی. ځکه چې الله قرآن کې څه وایي؟ حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. او په تاسو باندې حرامي دي، الله وایي رویرې. څوک د باندې حرامي دي؟ رویرې. دا د هغه رویرې دي، دا د هغه د رواره بچي دي، نو په دغې کې دننه راغلي رویرې یا د رواره نوسۍ، دا پکې دننه د رور نوسۍ دا پکې هم دننه راغلي. لکه څنګه چې د رور لور حرامه ده، نو دغه شان د رور نوسۍ هغه هم حرامه ده. او دا د رور نوسۍ ده که نه ده؟ د رور نوسۍ ده، نو دا هم په دغې کې دننه راغله. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو. کوم باقي سوالونه چې پاتې شو هغه به انشاءالله پر روان نشست کې پوره کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.